جلال آباد ښاروالۍ مسؤلینو د روان مالي کال د دویمې روبې لاسته راوړنې فعالیتونه او راتلونکي پلانونه له ولس سره شریک کړل. د جلال آباد ښاروال وایي د روان مالي کال په لومړۍ روبه کې 83 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې 14 یې غیر ثابت عوایدي او دویمې هغې کې 268 میلیونه افغانۍ عواید راټول کړي چې روان مالي کال تر پایه به یې عواید تر 1 میلیارد افغانۍ ورسیږي. نو موږ ساکل دغه اولو دوه روبو پیسې چې دي 351 میلیونه تقریبا څومره او دغه 300 میلیونه د رسیږي چې دا موږ د راټولې کړي دي د دواړو روبو. خو هغې نه بغیر چې د بله روبه هم شروع دی موږ ساکل د نن ورځې پورې 430 میلیونه بودیجې ته رسیږي چې دا موږ پیسې جمع کړي دي. او دلته الحمدلله مالي کال هم پاتې دی. کله چې د مالي کال سر ته رسیږي نو انشاءالله چې دا به 1 میلیارد ته رسیږي. د نوموړي په خبره 15 پراختیایي پروژې د تطبیق په حال کې دي چې پر 9 هغوی کارونه روان او 15 یې بشپړې شوي دي. موږ ساکل تقریبا 15 انکشافي پروژې دي چې هغې د جملې نه 9 تکمیل شوي دي، 15 ساحات کې کار روان دی، نور تدارکات او انجینري کې دي. مخکې به چې یوه پروژه کې ده مثلا 10 میلیونه پروژه به وه هغه به 15 میلیونو ته رسېده. خو ساکل الحمدلله چې دغه پروژې موږ اعلان ته سپارل دي په دې کې هر څوک کولی شي چې ګډون وهم کړي کړی هم دی. نو د 10 میلیونو پروژه په 6 میلیونه لاړه ده، د 10 میلیونو پروژه په 4 میلیونه لاړه ده. همدا شان یعنې هغه تقریبا په 110 میلیونو کې موږ 15 میلیونه په تدارکاتو کې ګټه کړې ده. ښاروال دغه راز زیاته کړه یو شمېر ځایونه چې پخوا په قرارداد ورکول شوي له سره به یې په قرارداد ورکړي چې له مخې به یې د ښاروالۍ فراري عواید راوګرځي. هغه وایي تیر ته یې اوس لګښتونه راکم شوي او د ولسونو راټول شوي عواید به په شفاف ډول مصرفیږي او هیڅ ډول درغلي پکې نشته. بلخوا د ناحیو او ګذر وکیلان د جلال آباد ښاروالۍ له روانو کارونو خوشحاله دي. نو په دې باندې مونږ انشاءالله که د الله رضا د ښاروالۍ د کارونه د حاضر ساعت کې ډېره راځي او ټول وکیل صاحبانو ټول د ننګرهار خلک ترې نه راضي دي انشاءالله که د الله رضا. ښاروال وویل راتلونکی مالي کال به پراختیایي پروژې لا ډېرې او تطبیق شي.